نو د ټولو سلوی امانت پر انسان باندې د انسان خپله ذندګي ده چې د بلوغ سونی سي در مرګ پر خپله ذندګي د الله تعالی په اوامرو کې تیرول او د بلوغ سونی سي در مرګ پر خپله ذندګي د الله تعالی د نواهیو د ګناهونو سره ګرځول کچیرې د اوامرو په شکل باندې تیری سي د ګناهو سره محفوظه ذندګي تیر سي هغه عظیم امانت انسان په شکل باندې فایده ورسوي بیا خدای الله تعالی وعده د جنت او د نعمتو د راحتو ده لیکن کله انسان سره په ژوندۍ کې په خپل ژوند کې د دې امانت خیانت وسی او انسان د ګناهو سره محفوظه ژوندۍ نه کې تیرا او انسان په خپل ژوندۍ کې د الله تعالی ټول اوامر پر ځای نه کې بیا خو انسان په امانت کې خیانت وکړي بیا به د الله تعالی در لعنت د الله تعالی در غضب لاندې راځي او د قسمت او ژوندۍ به بیا جهنم ته مجبور کیږي نو د ټولو سلوی امانت د انسان ته خپل ژوندۍ ده دا غره کم په دویمه درجه کې د انسان دا ټول اندامونه امانت دي په دریمه درجه کې چې د انسان په بدن کې څومره قوتونه دي دا ټول امانت دي د سترګو دید امانت دی د لاسو رانیول امانت دی د غوږو اوریدل امانت دی د ژبې وینا امانت او په څلورمه درجه کې د انسان د ژوندۍ چې څومره اوقات دي دا ټول امانت دي یو سړی دا نشي ویلی چې دا الله زما دی بلکې دا د الله تعالی د طرفه امانت دی څو ورځې تا ته درکول شوی یو سړی دا نشي ویلی چې د لاس کې چې کم قوت دی دا زما دی لا قوت یې څو ورځې امانت دی ډېر ځله به د الله سي لیکن قوت به ورکړي نه ځکه امانت چې دی هغه د انسان ټوله ژوندۍ ده د انسان ټوله اندامونه دي د انسان ټوله قوتونه دي د انسان د ژوندۍ ټوله اوقات دي که چیرې دا ټوله انسان د الله تعالی پر امر باندې برابر استعمال کړي نو دا انسان په امانت ادا کوونکی بلل کیږي او بیا به د الله تعالی د نعمتو سره مخامخي او که چیرې دې اندامو کې یا په دې قوتو کې یا د ژوندۍ په دورانیه کې یا په دې وختو کې د انسان سره د الله تعالی نافرمانی وسی بیا خو امانت کې خیانت وصول او چې امانت کې خیانت بیا به د الله تعالی د لعنت او د عذاب سره انسان مخامخ کیږي